د طالبانو په راتګ ګډېدونکي پاکستانیان اوس په ژړا دي. طالبان فرمایشونه نه مني، نو اوس بدنامولو او کمزوري کولو ته کار ویلی. دا چې څنګه، نو جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. پاکستاني حکومت چې په دې تمه و چې د طالبانو راتګ سره په افغانستان کې د دوی فرمایشونه ومنل شي او هر څه چې وغواړي ترلاسه به یې کړي، خو دا چې طالبان ورته سر نه ټیټوي، نو بدنامولو ته یې ملا تړلې. د پاکستان اکسپریس ټریبیون ورځپاڼه په خپله وروستۍ سرمقاله کې په دغه هیواد کې د جګړو او ناامنیو بېساري زیاتوالي ته په اشارې سره لیکلي دي چې په افغانستان کې د طالبانو واکمنېدل د پاکستان ضد وسلوال زړور کړي دي. د مقالې له مخې دغه وضعیت په ښکاره ډول په کابل کې د رژیم له بدلون سره تړاو لري. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان په پیل کې د طالبانو واکمنېدل ولمنځل او هیله څرګنده کړه چې دغه واکمني به له دغه هیواد سره د همکاریو یو نوی باب پرانیزي. پاکستاني چارواکي په دې باور و چې د امریکا او بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به له طالبانو سره همکاري وکړي او خپلې ستراتیژیکې ګټې به خوندي کړي. خو واک ته د طالبانو له رسېدو څو میاشتې وروسته څرګنده شوه چې د پاکستان دغه تمه ناسمه وه او طالبانو د پاکستاني طالبانو تحریک یعنې TTP یا نورو ډلو پر ضد له اقدام کولو ډډه کړې او د پاکستان په وړاندې له دښمنۍ ډک چلند غوره کړی دی. لیکوال لیکلي چې نن سبا طالبان له پاکستان سره نه بلکې له هندوستان سره ښې اړیکې لري او د هغوی څخه د TTP او بلوچستانو ته مرستې اخلي. مقاله زیاتوي اوس مهال پاکستان د هند پرتله له افغانستان څخه ډیر د ګواښ احساس لري او د اړیکو د ترنګلتیا یو اصلي لامل دا دی چې پاکستان نور د دغو ډلو د خوشحالولو پالیسي نه څاري. په مقاله کې راغلي طالبانو له پاکستان څخه غوښتي چې د TTP سره خبرې وکړي او د دغه ستونزې لپاره یوه سیاسي حل لاره پیدا کړي، خو پاکستان په کلکه ویلي چې له TTP ډلې سره به خبرې ونه کړي. خو طالبان بیا د پاکستان دا ډول ادعاوې بې بنسټه ګڼي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.